زه صرف دونه ویلی شم چې غازي سیال د پښتو ژبې او پښتني ثقافت صحیح نماینده شاعر او فنکارو. دی حنیف خلیل صاحب د موسیقۍ د حرام او جواز خبر وکړه، پوهېږو خو پوهېږم نه، عالمان نه یو، خو موسیقي یو علم دی او د سمندر حیثیت لري. زه په دې حواله هسې تاسو سره یو دوه خبرې شریکې کړم. زمون نیکونه په خپل دور کې ډېر لوی عالمان وو. پای کې یو علامه محمد اسرائیل شهید دی، د مردان هوتی نواب اکبر خان د پلار خواجه محمد خان هوتی یو داسې بې تکلفه دوست و چې څه داسې دستوره یا غونډه اجلاس به و نو هغې به مولانا صاحب خامخا ځان سره راوسته. نو وایي چې یو پیری در منځته بوته، نو هلته کې غوبل کېده او غویانو غوبل کو ورسره ډولکې غږېده. نو نواب صاحب زنګ نیکه ته وایي اسرائیل باباجي ته چې مولانا ته وګوره دا غویان زناور دي، په څه پوهېږي نه، خو چې دا ډولکې غږېږي نو دوی په مستۍ کې راشي او د غنټې کار په 20 منټو کې وکړي او تاسو وایئ چې موسیقي حرام ده. نو مولانا ورته وایي چې همدغه خبره ده، خو ته پرې پوه نه یې. وایي چې دا غویې دونه مستۍ کې راځي نو د انسان دا نفس چې دی دا که مستۍ کې راغی نو یار څه به دله غوبل کړي، ځکه حرام ده. دویم زنګه بل خپل نیکه چې و مولانا عبدالجمیل نوم یې و، نو دا دی په ویلور علیګړ کې د مولانا لطف الله علیګړي شاګردو چاته چې استاد العلماء ویلی شي. نو موږ خو به دا اورېدل چې د ده په شاګردانو کې علامه انور شاه کشمیري شامل دی. نو اتفاقا یو کتاب مخې له راغی نقش دوام چې هغه د مولانا انور شاه کشمیري زوی مولانا انظر شاه کشمیري لیکلی دی. نو هغې کې یوه جمله لیکلې ده، هغه یوه جمله کافي ده چې زما والد صاحب یعنی علامه انور شاه کشمیري د دیوبند د عالمانو نه زده کړه کړې ده، د هغې نومونه یې لیکلي دي. نو بیا ورپسې یوه جمله لیکي چې استاد العلماء قاضی لطف الله کے فخر روزگار شاگرد مولانا عبدالجمیل سے علم هیئت سیکھی. نو زه صرف دا عرض کول غواړم چې زمون د نیکه کم سند چې دی پای کې د موسیقیم ذکر شته، لکه دی موسیقیم ویلې وه. نو مونږ حیران شو. نو ما په دې هکله د خپل والد صاحب نه تپوس کړی و چې د باباجي په دې سند کې د موسیقیم ذکر دی. نو هغه وایي چې بچې نور خو ما ته علم نشته، خو سوات کې چې کله هغه د والي تعلیق و نو هغه ورځو کې زما والد صاحب هم هغې سره و او د هغې نه زده کړه کړې وه. نو په سوات کې یو موسیقار و چې هغه به کله کله د والي صاحب په دربار کې د خپل فن مظاهره کوله. وی چې ته یو ورځ مخې له راغې نو وی زنګ باباجي ورته وایي چې هلکه دا یو ټوکری دی زنګه جونګړې ته م راوړه که نه. نو وی زه خو پرې پوه نه شوم. وی هغه وایي چې ډېره ښه ده جي. نو وی چې ماسخوتن راغې نو باباجي ورته وایي چې ته څه شی په دې خپل رباب کې واړوه. نو په رباب کې هغه څه وایي وی چې هغه به وشو. نو وی باباجي به د هغې د یو نقطې چې دی کې دا داسې و دا داسې و، هغه د موسیقۍ د کم ژبه وه. بیا یې څه فارسي کلام خیر وي چې بیا هغه رخصتېده. زما والد صاحب وایي چې زه ورسره څه منځ جلب مې کو. نو وی راته وایي چې ما په ډېرو ځایونو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، د والي صاحب په دربار کې خلک یې واوري او بس خوشحاله شي، خوند یې واخلي. خو دا مولانا صاحب چې کمې نقطې بیان کړې د تار او د سر او د تال، زه خو حیران دریان شوم.
نو هسې دا پخوا د درس نظامي هم یوه برخه وه او غازي سیال چې خپل نوم محمد غازي خان و، زمونږ نه د 2 کالو په عمر کې جدا شو. نو دی هم لکه څنګه چې حنیف خلیل صاحب ووی د یو عالم پلار مولانا عبدالغفور زوی و. دویم خبرې خو هغه ټولې دي وکړې، خو ما ته هسې را یادېږي چې عمر دراز مروت صاحب دی الله وبخي، کوم وخت کې چې هغه رساله ستا نو ما ته هم یو خط را لېږلی و چې د دې نوم به شیخ بدین مونږه تجویز کړی دی. نو ما ورته په خط کې لیکلی و چې د سوات منګلور پرویز شاهین چې یو څېړنکار دی، مې هغه یو ورځ ما ته وی چې دا د بهر نه سیلګري یا تحقیق کوونکي راشي نو زه هغوی سره د لارښود په توګه کار کوم. نو یوه جرمنۍ جینۍ راغلې وه، نو هغه خط کې ما ته لیکلي وی چې هغې کاپر مال سره دونه معلومات و چې ما وله دونه معلومات ورنه کړه څونه چې هغې مال راکړه. خو بیا یې وی راته یو ګور وښو چې یو داسې قوم چې د هغې د تاریخ او ثقافت په هکله څه تحریري لیکونه نه وي او ته په هغې تحقیق کې نو یو خاص خبره په ذهن کې وساته چې د هر قوم په ژوند کې داسې څیزونه وي لکه سیندونه، غرونه چې د دې ورسره یو ذهني تړون وي، نو هغه د هغې نه به ته د هغې قوم د نفسیاتو او د هغې د رویې او د هغې د دغه حالات معلومولی شي. نو ما مروت صاحب ته ولیکل، عمر دراز مروت ته، چې مې ډېره موده کېږي په قند رساله کې غازي سیال په شیخ بدین باندې یو نظم لیکلی و. دویم د اجمل خټک صاحب چې کله د افغانستان نه راغی دغه ورځو کې د دې یو کتاب چاپ شوی ننګ د افغان، په دې کې داسې افسانوي طرز افسانې هم وې او خاکې هم وې. په هغې کې د بنو مازدیګر دا د غازي سیال نظم و او په هغې باندې اجمل خټک دومره ښایسته لیک کړی دی چې د قندهار مازدیګر سره یې د هغې موازنه کړې ده. نو زه ځکه وایم چې غازي سیال د خپل ثقافت او د خپل ژبې او ادب یو ښه منلی شوی او سپېڅلی نماینده شاعر او فنکار. تشکر. زه بس مختصر دا وایم چې تاسو سره زموږ لومړی ملاقات یو په کال 1960 کې 1960 کې شوی. هغه وخت کې زه د 10م جماعت طالب علم وم او د پښتو ادبي سوسایټي بنو چې وه پښتو ادبي ټولنه، نو هغې په میاشتنۍ مشاعره کېدله، ترغیب مشاعرې به وې. نو زه هغې ته تللی وم، هغه کې مې د سیاد صاحب سره ملاقات وشو. هلته سیاد صاحب نه فرمایش وشو چې خپل مشهور غزل ووایه. نو د هغې یو غزل و چې هغه ډېر زیات معنی ډېر په خوږ اواز کې ویلي. هغه غزل داسې و چې خلک مال ونی بولي، ما ته ټول عالم جاهل دی، زما د عشق په افسانه کې نوم د یار مې هم شامل دی. ما ته ټول عالم جاهل دی، زما د عشق په افسانه کې نوم د یار مې هم شامل دی. او د بڼو له تیره صوبه زه زړګی ساتمه پټ پټ، د زړګي نه بلاس وینځم ورپسې هغه قاتل دی. دا غزل به تقریبا چې د ټول بنو خوښ او چې دی به چېرته و نو مشره به چې وایه نه به وایه هغه چې هغه غزل ووایه چې سیال صاحب ډېر په خوږ اواز هغه غزل. بیا هغه ما چې هغه واورېدله انټرویو واورېدله په مرکه د په وایس اف امریکا کې د سیال صاحب مرکه وه. هغه کې هغه نه تپوس وشو چې تا شاعري کله څنګه شروع کړې وه. نو سیال صاحب وایي چې دا شاعري خو ما کال 1962 نه شروع کړې وه چې پښتو تنقیدي ټولنه جوړه شوه. نو دا خبره مطلب که صحیح نه ښکاري چې ولې چې پښتو
अभी टूर्नामेंट बंद हो चुका आप कल 1956 के 1956 टाइप प्रॉफिट हो रहा है वो GHAZI SYAL के बुनियादी मेंबरों के साथ मप सांसद की आगा काम आगा प्लेटफॉर्म बने का तो चावला जाएगा तस्वीर पर हमारा इतना मानो उदा पर साला को ग्रांडी से दिसियार से संदरो गुनार बेगुआ वास्ते दवा हमारे पड़े का गुनार बेगुआ दिसियार से संदर को दवा हमारे पड़े तदा से यो कोले इंतजार है कि कसंदरे तब बोले कावास तब बोले बाहर दे सारा तदा कि वो मुकम्मल आगा कार्य से दवा में मुझे लोग जागा अब विषय बड़ी खबर आउट लगा लेगा मतलब मजदूर से भी वो ऊपर नजर आ जाते हैं ऊपर नजर दे बहुत ही दे फिर बदन के ग्राम जो रजमा के ग्राम मजदूर से वही से अगर ये कलेगी खलक ते कामना बिचना को वो कलेगी खलक ते कामना बिचना को वो मुंबई टूटी गुजाम दे बातें मुस्ताद मुंबई टूटी गुजाम दे बातें मुस्ताद मुंबई हमारी शब्ददार बंद न बोलो मुंबई टूटी मुंबई ने तड़े दे रज़मा को चाहे बदी मुस्ताद और फिर ऐश मारे रखने को क्या क्या मसाला ना सो अभी उन्होंने रिजल्ट निकल गया Oro, ma să știu noi adi. Deci ești mame de sta pe fără sună că la hohada. Zică pas pe sarme de talas de uliti. Ești mame de sta pe fără sună că la hohada. Zică pas pe sarme de talas de uliti. Rang de nemo rang aga sur rang zir bakan rang. Rang per rang amuna me diyar samadi. Tam per tam में tam का ये सरकीब पप्पल अगे के tam per tam में tam का ये सरकीब पप्पल अगे के निशुम tam के दे तारा तो सम करते हैं ना रिशुन है मज़ाए वो बता क्या बता सियाली माँ सियाल में मनी सियाल सियाली माँ सियाल सारा सियाल में मनी सियाल जिक्र जब कोई नौ सारा में सियाल नहीं पड़ी थी वो सियाल से डेढ़ फोक सड़ाई बड़े मेरा नाक सड़ाई और डेढ़ वो पक्का ले जाके बैठा बड़े को डेढ़ मेरा नाक को डेढ़ महीने साथ हो जाता है और आप देखते हैं थोड़ा सी बदल आगे और पीछे सो कम इतना पकाना हो जाता है खबरें बड़ी लेकिन हर इस्म के बच्चे हैं कि दस्तूर और मैं शायद एक बार तो बता रहा था बुरा हाल है तो आवाज पश्तो ठपाले सी तारे खाइस बोलने दे दी तो नहीं मिलता है तो माटर कौन बात है तो बगी जाओ तेरे दे कमाल अल्लाह पाक ते कमाल रहे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयाल से مرحوم مغفور د ژوند په اړه باندې د څه خبرې وشوې چې شاید چې دا د لیکلو سره تعلق ساتي چې دا لیکل شوی یا ټایپ شوی چې بیا دا خبرې بیا بل څوک نشي کولای لکه نن چې وشوې دا هغو سره ډایرکټ رابطه د هغو شاګردان د هغو نه چې کوم انسپایر شو دغه ټول موږ واورېده شاید چې بل ځای کې چې د دې سیمې خپل جوړ شي او ډېره به ګرانې چې دا خبرې بل ځای کې دغه شان وشي لکه نن چې شوي دي زه به صرف دا ووایم چې غني خان وایي چې ادب خاورو کې کښېني څه زرغون کړي منجله چې په دولت شي نه خامار شي مرحوم د دولت دنې نه و ناسه هغه خلکو ته اکسیجن ورکاو شیخ سادي صاحب لیکي چې یو صوفي راغی او د عالمان په مجلس کې کېناست نو چا ورته ووایي چې دا خو ډېر پاک محفل ته دلته ولې رالې
نو هغه ورته وویل چې هغه په طوفان کې یو سالک خپله قبا بچ کوي او د ټولو کشتۍ بچ کوي نو زه ځکه دلته رالمه د مرحوم په پښتو باندې ځان له ګټه نه ده کړې پښتو له څه ورکړي دي او دا ډېر کم خلک دي چې خپله وینه د یو باغ په ابکاري کې خرج کړي نو هغه غازي سیال صاحب خدای دې وبخي په کوم یو شي چې کوم خاص د هغه انسپایر کېږي نو هغه جذبه او هغه اخلاص وي نو د هغه په شاعري کې هر یو فن دی خو په هغه کې اخلاص دی په هغه کې مینه ده او د هغه مقصد د انسانیت خدمت دی د هر څه نه بالا هغه دې ووایي چې هیومنیزم نو څوک چې انسان یې نه هله بیا رستو رستو وي چې انسان نه نه خو بیا هېڅ شی نه شو حیوان شو د هغه نه لرې تښتېده پکار دي چې انسان یې نه هله به د انسانیت دغه کوي خدای دې وکړي دا پښتو ادب د پښتو ټولنه د پښتو شاعري د پښتون فنون لطیفه داسې ده چې په دې کې دا یو عمارت دی لکه په دې عمارت کې څوک د ستنې مثال لري او په هغې باندې ټول اډاڼئ نو څوک پکې بشي او څوک پکې برګئ خو بعضې پکې داسې چې دغه ته زوال راتلی شي خو بعضې په دې چمن کې ګلونه وي دا ګلونه چې وي نو هغه ابدي ځکه که یو وریجي د دغه د تخم د بل ګل پیدا کېږي زما په خیال غازي سیال صاحب هم دغه د ګل حیثیت لري او دغه ګل به مړاوی کېږي نه ځکه چې د هغې تسلسل روان دی او هغې په مختلفو شکلونو کې د هغې تسلسل به داسې روان وي ستاسو د ټول یو جان مننه چې رالی او ستاسو نه موږ څه ډېر څه واورېده مننه ډېره زیاته مننه دا او محترم مشر صدر محفل سید محمود احمد صاحب مونږ د دې غونډې په لومړۍ برخه کې د ارواښاد غازي سیال صاحب په حوالې سره د مشرانو او د پوهانو نه د هغې قیمتي خبرې واورېدې او یقینا چې غازي سیال صاحب د پښتو ادب ته څومره ورکړې ده په راتلونکي وخت کې به هم د هغې نه د پښتو ژبې طالب علمان ډېر زیاته فایده پورته کړي او په هغې باندې څه تیسیز هم د هغې یو انټرویو ما اورېده نو هغې وویل چې یاره دانش را باندې پي ایچ ډي ده هم کړی خو هغې ته یې ویلي چې پي ایچ ډي په ژوندي سړي نه کېږي نو اوس امید دی چې پي ایچ ډي دغه چې په دانش ترسره کړي نو د هغه چې څومره کار څومره خدمات دي هغه هم په یو ځای راجمع شي